چې هر سړی داسې په خپل کار پوهېږي لکه ډاکټر چې په بیمار پوهېږي دا زه چې سږی لغړن ګرځم بس په دې چل باندې مې یار پوهېږي ملګرو سوچ وکړئ د مرګ نه مخکې په خپلو بدو ګناهګار پوهېږي منکر نکر دونه ناترسه نه دي ښه راته پته د پلار پوهېږي تاسو به ډېر ځله اورېدلي داسې چې د چاړه په ژبه پلار پوهېږي دا نن چې یو څه سوا بل څه وایي د دوی په چل عبدالستار پوهېږي خو ما ته د دې رښتونی یار وښیه خپلو کې یو کس د اعتبار وښیه غل ټوکهباز او ارامخور چې نه وي دلته یو داسې ایماندار وښیه دا خلک موړه وږی یو نه زغمي څوک هم ما ته خو یو لار وښیه منم چې ښکلې کورنۍ دي دلته خو د پښتو پکې یو کار وښیه چې د هندونه سودا ښه ورکوي مسلمان داسې دکاندار وښیه که چا د خپل ځان صفایي کوله بیا ورته ما عبدالستار وښیه خو دوستانه هر د تاوان سره وي لا چې د نن وخت مسلمان سره وي که د چا سره ښېګړه وکړه بس دغه بد به د ځان سره وي دلته کې یو مشر هم داسې نشته چې نابلده د تالان سره وي یو مولا دوه جان چې یو ځای وینئ لکه سیلۍ چې د باران سره وي منم چې قرض غوښتل ډېر اسان دي خو ورکول یې د خفګان سره وي عبدالستاره ژوند دې اوس تمام شي خو هله چې مرګ هم د ایمان سره وي چې د نه راځي تپوس له یاران څه کې د آخر او د دنیا په تاوان څه کې بندګي کو خورشکش کړو واسه لیونی ته په ګرانه ورځان څه کې چې منکر نکر د باو در باندې وکړي لړکو مړه په دغه ایمان څه کې چې د خیر د آرام او پیمانه ده مسله را لړکه منځ په ډیران څه کې چې په وخت د مصیبت دې په کار نشي د روټۍ او خلاکونه خپلوان څه کې چې د نور نشات عبدالستاره ورکوي په هغې مسلمان څه کې وایي دا ځل په سپینه ګیره وشرمېدم والله د نور پسې را وشرمېدم چېرته ښه ورځ مې درنه ونه لیده بدلېږی نه تقدیره وشرمېدم او ما دغه خپل زړګي ته داسې ووایي دا څه کوي خنزیره وشرمېدم بس که د زړه نه مې بهر ته وځه د بې وفا تصویره وشرمېدم تر څو به پروت راته په غاړه کې ای د تهمت زنځیره وشرمېدم عبدالستار شبي جمعې له بوځه ای تبلیغي امیره وشرمېدم کله نا کله چې جانان راشي په ما خو سم ورته پیریان راشي کله یې ښکلوم کله ته غېږ تاوم کله په غېږه کله وران راشي کله یو کټ کې کله بل ته واوړو کله خندا کله خفګان راشي په یو کوټه کې وړی جمع تېر شي کله سیلۍ کله باران راشي میلمه کوم به یار څه چې کېږي خیر کله 100 روپۍ تاوان راشي خو چېرته زمونږ د وراني دپاره هسې نه دلته مسلمان راشي عبدالستار یې اوس چې ښکلی وینم خپله ځوانۍ پسې ارمان راشي ډېر ښه دا راته ووایه چې دا وخت ستاسو عمر څومره دی یاره زه خو خپل عمر ته تقریبا چې زه ګوم یا څه کم یا کال کم یا پوره 40 پیدا شو او هسې یو نسي به جوړېږي نو څه خبره څه وایي صحیح او د شاعرۍ وخت څونه شو د څومره وخت نه شاعري کوئ نو دغه وخت کې به ګوره چې زه څومره وخت یم چې واړه به کوڅې له راتللی او هغې به ما ته په کوڅه کې شپېلي وال چې کنې دی روزي که نه چا به شپېلي وال او چا به لاس پړقول چې کنې دی روزي بیا به د هغې سره ناست په کوڅو کې او خبرې به م کولې پخوا ټول خلک هم د لارو کوڅو کې به ځای په ځای ناست و خبرې مشغولېدل به مشران به په حجرو کې وو اکثر هلکانو به دغه ټوکې مسخرې وې لوبې هم وې داسې د وړو دغه وخت لوبې ډېرې زیاتې لوبې وې اوس خو هغه نشته نو هغې ته به زه راووتم او ګاڼۍ ګرځېدل زمونږ د کلي سره پخوا د کلي نه 4 چاپېر 4 ګاڼۍ 5 ګاڼۍ وې نو هغې ته به زه رور به مې زه نه بوتلم دی بیا مه ځه را سره ته هلته داسې یو کنډ یو پای کې اور پروت یو که نه ګاڼه جوکه اور چې وباسي یو کندې ته داسې وخوري هغې کې سینه چې وسوځېږي نو په دې طریقه باندې به زه حجرې کې بچه وغوښته زما ورور ته ویل چې هغه ماشوم راوله نو ګوره چې دغه خبره د 6 کالو یا د 5 کالو یا د 7 کالو دغسې څه وو او نو ما بس وی خو ما ته پته نه وایي چې زه شعرونه وایم ما خو یو شاړ شبړ سړی وم صحیح او نو بس څه به مو وی خو خلکو به خندل نو د هغې نه ورو ورو بیا کسان مسان داسې چې یاره دا ماشوم شعر دی دا شعر دی که نه بیا د ډېرۍ څه کسان راغلل میرنواب نوم یې مجبور هغه کسان راوستل چې ته بار ته ولې نه راځې پیروګرامونو نو مې زه خو ورکوټ یم زه چېرته دې څیزونه نه لرم او نه تاسو ټول لوی لوی کسان یې زه ماشوم ورکوټ یم دې کار خیر هغه وایي چې نه خیر دی موږ به درته بیا سوال جواب کوو
نو بیا شروع شوم بار ورو صحیح. تر دې وخته د پښتو شاعرۍ بس تاسو څو کتابونه چاپ شوي؟ یاره زما خیال سره چې توبه تبسم بمبار نوې وږمې ګلجړۍ او لکاڼي کرښه پرزونې انتظار نن وخه او اوس مې یو کتاب لیکلی هغه وایي داسې چې هغه سنډات الله سنډات الله په دې وجه باندې ده چې زمونږ نن تا ته الله سبا ما ته کله تا ته الله کله ما ته الله پښتون ته نصیحت کول سنډات الله دې په خولې وایي چې یا عزت باندې مینم نور نشته. تر دې وخته د حکومت د طرفه یا د نورو تنظیمونو د طرفه د پښتو ژبې په خدمت تاسو ته څه ایوارډ وغیره میلاو شوي دي که نه؟ ما د پریشان خټک په وخت کې به 3000 روپۍ اخیستې هغه چیرمین و د اکیډمۍ ټول پاکستان چیرمین و. تاسو پیژنده به یا نه به ولیدلی پریشان خټک خو نوم خو به واورېدلی او بیا د هغې نه بعد به ما له دې پیسې پېښور نه راکولې او زه د پروګرامونو صدر اوسه پورې هم یم خو زه کومه نه مې زه یم نه هغې وینه ته به یې مې زه به یم نه بس ما ته وایه چې د فلاني ټیم کې دا شی دی پروګرام دی جوړوی خو زه به صدر نه یم هغې اوس هم هغه نوم په ما باندې اوس هم شته نو هغې به ما له هغه وخت کې 10,000 روپۍ راکولې اوس چې کوم دی نو هغه 14,000 راځي د میاشتې نو په هره میاشت نه وي چې د 3 میاشتو نو یو کم 40,000 راشي چې د 4 وي نو 52,000 راشي. اوس د راتلو ورځې دي یا به د پاپې راغلي یا به دغه که نه نو دغسې راته هغې نه میلاوېږي. صحیح صحیح. که آخر کې یو ځل بیا یو څو مزاحیه شعرونه زموږ کتونکو ته ووایې نه به خوشحاله شي. هغه داسې دي چې بس چې د نن زمانې یار نیسي ځان چې ساته منګری مار نیسي که یې پته مه کړه چې در به شمه دا په چنجن غاښ کې نسوار نیسي منم چې ته به ترې نه صبرېږې خو هسې په ورانه جرنډه وار نیسي ښکلی د خپلې خوی نه څه خبر دی پرېږدی سلې ورته لار نیسي ای زما ربه چې توبې غبرېږي نو به څه ګناه عبدالستار نیسي خو ناست یم په تمه چې به یار راشي اوس به تپوس ته د بیمار راشي ما غوندې ډېر ښکلو ته لارې ساتي یقین مې نه دی که مې وار راشي د وفا ښکلې به څه ووایم قسم په خدای که دې په کار راشي ښه دی خو ځان به ترېنه دونه ساتي لکه بړستن ته چې دمار راشي اشنا رقیب ته وې مخ بنا که اوس به شاعر عبدالستار راشي. او دغه ده وی حمله ونه کړي د حملې نه مخکې څوک خفه نه کړي د ګیلې نه مخکې مشران وایي چې بلکل به نه وې هېڅ چا ته ښه د معاملې نه مخکې او هر بیوقوف سړی چې نه پېژنې نو ګوته وړي پوزې د خولې نه مخکې او د جنکو په مکر پوه شومه منګې په سر کې منجلې نه مخکې او زما په خیال چا به تړلې نه وي وخړنده د کافرې نه مخکې کمقله چا درته ویلي داسې چې هندوانه خوره له شوملې نه مخکې عبدالستار اوس چې ښکلی وینم غېږ ورکوم په خیرالې نه مخکې. آخر کې راته دا ووایه چې تر دې وخته دا کوم وخت چې کیسټې البمې به راتلې څو البمې ستاسو د شاعرۍ هغه ریکارډ شوي دي څه شمار یې ته معلوم دی؟ په دا نیکونه که نه نور د دغه نه کیسټې نه کیسټې تاسو به کم خپلې کیسټې چې کوم دی هغه چاپ کولې هغه ریکارډ کولې؟ نه خو ما کړي ډېرې دي خو تا ته به یو خبره کوله چا مې راته مخکې هم کړې وه چې کوم مخکې ما کیسټ کړی و نو هغه ګوره چې څو کاله به کېږي هغه هم بل شان شي و د ډاک بیشت بابو چې کوم دی د هغه یو پریخان بابا و ډېر مشر سړی و هغه ما سره کاټرنګ کې دوکان کې ناست و نو زه یې ورځ رشکې ته مشاعرې له لاړم هغې راته وي چې یاره ته به ما سره د شپې باران راغی نو 12 بجې په دې رشکه کې قبلې ته چې نه شي هغه ته یو زړه حجره و پای کې ټول شاعران راغونډ شو 140 کسان وي ما له بیا نن شپه کې کیسټ کې ما نه کسانو غوښتی په سعودي کې او یا به رسه زه کاټرنګ ته ځم سبا شپې یا به ما سره ډاک بیشت ته دی په بوته نو ستا خوښه نو ما په هغه شپه کې مې یاره نن به نه ځان خلاص کړم نو ما هغه کیسټ هغه وخت وکړو بیا مې بل وکړو په تینګرګلۍ کې بیا مې بل په غنو ډېرې کې کړی و یو مې په جرندو کلی په یار حسین سره دی خوا جرندو کلی دی هغې کې کړی داسې مې ځای په ځای ډېرې کړې خو هغې به کوشش کو چې دا هغه پکې بیا ووایه هغه پکې بیا ووایه نو مې بیا ته خو د دې څه پته ونه لګېږي نه تا ته ولګېد نه ما ته ولګېده چې زما نوی کیسټ کم یو دی زوړ دی دا خو ټول تاسو شریک کړی ده که نه نو هغه د دې مزاحیه پروګرامونو لپاره هغه پای کې هغه میکس به چلېدل بل چې به څوک راغی
دا د مردان د ملکان څوک دی ورته حکیم جان وکړو هغه راغلی نو مې مزاحیه نو مې خو هغه له پلاني هغه پکې بیا وایي هغه پکې پلاني وه لکه کنته چې مې که نه نو ما ته د خپلو کیسو ته پته دا ونه لګېده چې جدا جدا خو نه دي که نه دا ټول مکس شو صحیح مونږ ستاسو ډېره مننه کوو چې مونږ له وخت راکړو مونږ له پروګرام چې کوم دی نو مونږ سره کېناستی ستاسو د ډېر ژوند دپاره دعاګانې کوو الله دې له ډېر ژوند درکړه او ډېره مننه کوو ستاسو نو زه به ستاسو په دې راتلو ډېر خوشحاله شوم ځکه چې تاسو خو پکې هم مشغول شئ خو زمونږ هم چې یاران دوستان مونږ سره میلاو شي نو په مونږ هم یو څو ورځې ښې تېرې شي او سړی خوشحاله شي دا چې ځان له ځان له څوک ناست وي نو هغې باندې څوک نه د محفلونو په چله پوهېږي نه د وجودي په خبرو پوهېږي نه په بل څه پوهېږي نو چې مونږ د چا سره کېنو د هغې نه څه واورو څه مونږ نه واورو خو مونږ هم د هغې نه ښې خبرې واورو دا زمونږ ډېر خوښه زه ستا شکریه ادا کوم چې تاسو د دونه لرې ځای نه راغلي او مونږ سره مو ناسته وکړه زمونږ هم له ښه شو